بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، په دې هیله چې ټول لا ته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور دل اغا کریمي. نن په یو نوې ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه ستاسو لپاره دغه ډول پروژه وړاندې کوم چې نوی په کار پیل کړی او ډېره قوي پروژه ده چې موږ دې څخه کولی شو ښه عاید ترلاسه کړو. بالکل مفت په فري ډول سره موږ کولی چې دې څخه ارنینګ وکړو، همدارنګه د دې څخه هم کرنسي لاسته راوړو. دا چې څنګه کېږي دوستانو، دا پروژه بالکل نوې ده او نوې لانچ شوې ده. زه دې تاسو ته مکمله طریقه ښیم دوستانو. د دې څخه مخکې چې زه په طریقې باندې شروع کړم، که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی، زموږ چینل د سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو ترې نه برخمن شي. نو ملګرو، زه د ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې ما تاسو ته د دې لینک ایښی ده. کله چې په دې لینک باندې کلیک وکړو، د هغې څخه وروسته به تاسو ته دغه ډول سایټ راخلاصي. تاسو به له هېڅ سره غرض نه کوئ، تاسو به ډایرکټ سره راشئ. تاسو ته لاندې دوه اپشنه درکوي چې یو د انډرایډ اے پي کا ده او همدارنګه دویم چې ده د ګوګل پلی ده. تاسو غواړئ د اپلیکیشن له ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کړئ که د اے پي کې څخه ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم دوستانو، زه ورته ګوګل انتخابوم. کله مې چې ګوګل ورته انتخاب کړم ملګرو، د هغې څخه وګورئ وروسته دوستانو ما دا ټایر ډاونلوډ ته ورکړې ده. نو تاسو به دلته په انسټال باندې کلیک وکړئ دوستانو. د هغې څخه وروسته به ستاسو انسټالیشن شروع شي. کله چې د اپلیکیشن ستاسو موبایل کې په مکمل ډول سره انسټال شي، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ، په اوپن باندې به کلیک وکړئ. کله چې اوپن باندې کلیک وکړئ دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو دغه د ویب سایټ دغه ډول صفحه تاسو ته راخلاص شي. کله چې دا ډول صفحه راخلاص شي دوستانو، دلته ځینې کړنلارې هغه به تاسو ترسره کوئ. ګورئ، لومړی تاسو کولی شئ چې په موبایل نمبر سره دغه دیګ اکاونټ جوړ کړئ، او دوهم دلته تاسو کولی شئ چې په ایمیل ادرس باندې جوړ کړئ. او دلته لاندې تاسو وګورئ چې لومړی د ټویټر اپشن ده، همدارنګه بل چې دی د ګوګل علامه دلته درکړې ده. دوستانو، تاسو به له هېڅ سره غرض نه لرئ زه غواړم په ګوګل کې اکاونټ جوړ کړم. نو زه راځم دلته ګوګل ورته انتخابوم. کله مې چې ګوګل ورته انتخاب کړو دوستانو، لږ څه انتظار ورته باسم. زه راځم دوستانو د ایمیل ورته انتخابوم. کله مې چې ایمیل ورته انتخاب کړ، دوستانو کله چې ایمیل ورته انتخاب کړئ، د هغې څخه وروسته به تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاص شي. کله چې دا ډول صفحه راخلاص شي دوستانو، تاسو به له هېڅ څه سره هم غرض نه کوئ دوستانو. تاسو به ډایرکټ راشئ، نیکسټ سټپ باندې به کلیک وکړئ. دا وګورئ دوستانو، کله چې نیکسټ سټپ باندې کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ سټپ وکړئ، بیا به همدارنګه ټول کوم اپشن تاسو درکړئ دوستانو، دا به تاسو په مکمل ډول سره خلاصې کړئ. دوستانو دلته وګورئ، دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل نیک نیم ورته ورکړئ. ګورئ دلته دوستانو، زه غواړم دلته خپل نیک نیم ورته ورکړم. دوستانو ما ورته نیک نیم ورکړی. د هغې څخه وروسته راځم بیا په نیکسټ سټپ باندې کلیک کوم. کله چې نیکسټ سټپ باندې کلیک وکړو، د هغې څخه وروسته دوستانو دلته وګورئ، دلته موږ ته په لومړي ځل سره 10 آیسه موږ ته راکوي دوستانو. د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ، دلته په کمپلیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې کمپلیټ باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې نه وروسته دوستانو تاسو به راشئ، د نیکسټ سټپ باندې به کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ سټپ انتخاب کړو، بیا به نیکسټ سټپ انتخاب دوستانو، او د هغې څخه وروسته دوستانو کیم بونس په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته به راشئ، تاسو به د دا علامه ووایئ دوستانو، بیا به نیکسټ سټپ وکړئ دوستانو. ښه دوستانو، نو کله چې دغه صفحه او دغه اکاونټ مکمل ډول سره دوستانو تاسو جوړ کړ، ډېره اسانه او ډېره سمپل طریقه یې ده ملګرو. د هغې څخه وروسته به تاسو په دې کې څه کوئ، تاسو کولی شئ دلته راشئ، خپل پروفایل پکې مکمل ډول سره بشپړ کړئ. کله چې پروفایل پکې بشپړ ډول سره جوړ کړ، دلته به راشئ، تاسو د تصویر باندې به کلیک. ګورئ دلته د کیمرې اپشن ده، د کیمرې اپشن باندې کلیک کړئ. څخه وروسته تاسو به دې کې یو فوټو انتخاب کړئ. دوستانو تاسو به دلته نور له هېڅ سره غرض نه کوئ، تاسو به دلته راشئ، دې کې مینینګ څنګه شروع کېږي، تاسو به دلته راشئ. ګورئ دوستانو، دلته لاندې په دغې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې اپشن باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته وګورئ ستاسو مینینګ شروع شو. ګورئ دوستانو دلته چې 23 ساعته او همدارنګه 9:50 منټه وروسته تاسو کولی شئ چې بیا دلته راشئ او دې کې بیا دغه علامه ووایي، ستاسو مینینګ پکې دوباره ځل سره بیا شروع کېږي. ګورئ دوستانو، په یاد ولرئ چې دغه تقریبا د دغه یو آیس قیمت چې ده د $1 څخه هم زیات ده. نو دوستانو کوشش وکړئ چې دې کې تاسو څومره ارنینګ کولی شئ، همغومره ستاسو په درد لګېږي، ځکه داسې وخت به راشي چې د دې قیمت به لکه بیټکوین چې څنګه قیمت یې جګ شو، دا نوې لانچ شوې ده او وروسته ورځ په ورځ د دې قیمت جګېږي، همدارنګه خلک یې پېژني او همدارنګه دا پرمختګ کوي.
نو دې کې تاسو کولای شئ دوستانو ډېر په سمپل او ډېر ایزي طریقې سره تاسو دې کې اکاونټ جوړ کړئ. نو 23 ساعت او 59 منټ تاسو دې څخه وروسته بیا راشئ او دې کې بیا تاسو دغه ووهئ دوستانو، همدا کومه علامه چې مې تاسو ته مخکې وښودله. کله چې دا ووهئ هغې څخه وروسته بیا تاسو مایننګ شروع کېږي. نو دوستانو د هغې څخه وروسته تاسو ته به خپل ملګري ورته څنګه را دعوت کوئ، ډېره ایزي طریقه ده. لکه د ملګري چې دعوت یې هغې په سره هم تاسو ته ډېر مایننګ درکوي دوستانو. د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته وګورئ، دغه په دغې علامې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا علامې باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو به دلته هېڅ سره غرض نه کوئ، تاسو به ډېر راشئ دغه ټایر 2 دا به انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړئ ګورئ دلته دوستانو یو ټایر 1 همدارنګه کنټکټ شو، همدارنګه ټایر 1 ټایر 2 شو. ټایر 2 به تاسو انتخاب کړئ. د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ په انوایټ فرینډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې انوایټ فرینډ باندې کلیک وکړئ د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو دا کولی شئ چې ټویټر او نور کې خپل لینک به دلته را کاپي کړئ. کله چې لینک کاپي کړئ نو خپلو ملګرو ته یې لیږلی شئ تر څو هغوی پکې هم جوین شي او تا ته پکې څه فری بونس درکوي دوستانو. نو دوستانو د هغې څخه وروسته بل نیکسټ سټپ چې ده دوستانو، تاسو دلته ورته وایي چې خپل پروفایل ته مکمل کړئ. ما تاسو ته مخکې د پروفایل طریقه تاسو ته وښودله. دلته تاسو به له هېڅ سره غږ نه کوئ. دلته تاسو کولی شئ دوستانو چې د دوی د ټویټر ګروپ سره جوین شئ، همدارنګه ټویټر کې کوم پیج دی هغې سره جوین شئ او ټلګرام کې هم ورسره جوین شئ. همدارنګه 15 ملګري ورته دعوت کړئ دوستانو چې تر څو پورې دلته وایي ګرو یور ټیم اینډ انکریز یور ارننګز. همدارنګه خپل ټیم ته پرمختګ ورکړئ. کوم کسان تاسو دعوت کوئ هغه ستاسو په ټیم کې شاملېږي، همدارنګه او ستا ارننګ هم ورسره زیاتېږي. نو دوستانو دا چانس له لاسه مه ورکوئ، دا ډېر یو غوره فرصت دی. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسېږي. خو دوستانو په یاد ولرئ چې دې کې به مونږه راتلونکي ویډیو په دې کې جوړوو دوستانو. دې کې ځینې موضوعات پاتې ټول په یو ویډیو کې نه تشریح کېږي. نو دې باندې زه بله ویډیو هم تاسو جوړوم دوستانو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسېږي. په اخره کې بیا هم دا یادونه کوم دوستانو چې دغه ډول ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره او حقیقي ویبسایټونو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو درسره مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو ترې نه برخمن شي.